د جنتي میرمنې کور. و یو وخت د خاوند او میرمن ترمنځ څه جنجال او اختلاف پیدا شو. خاوند میرمن ته په قهر شو او یو څو بدې خبرې ورته وکړې. د ښځې په سترګو کې اوښکې راغلې او ژړلې. په دې وخت کې د ښځې مور و پلار راغلل، دروازه یې وټکوله. ښځه ولاړه او دروازه یې ورته خلاصه کړه. هغوی چې کله د دې سترګې په اوښکو لندې ولیدې نو د سبب پوښتنه یې وکړه چې لورې ولې ژاړې؟ ښځې ورته وویل هیڅ خبره نشته، بس په دې ورځو کې مې ستاسې لیدو ته ډېر شوق و. اوس ناسته وم او دا مې تلوسه وه چې تاسې مې لیدلي وای او په همدې سبب مې ژړل. نو د خدای جل جلاله شکر دی چې تاسې راغلاست او سره یو ځای یې کړو. خاوند د خپلې میرمنې خبرو ته غوږ و چې هغې څه ډول د خپل کور او د خپل خاوند رازونه پټ وساتل. هغې خپل مور و پلار ته هیڅ شکایت ونه کړ او د هغوی توجه یې بلې خواته واړوله. نو دې ښځې د خاوند په زړه کې داسې ځای پیدا کړ چې نور یې خپل منځي اختلافات او جنگ جګړې ختمې شوې. ګرانې مسلمانې خورې، کورونه د میرمنو لخوا پر 3 قسمه جوړیږي. اول کور داسې وي چې میرمنې خپل خاوند ته د کور څخه بلا تشبیه جنت جوړ کړی وي. هغه داسې چې خاوند یې له کوره بهر ستړی وي، خواشینی وي او یا په نورو مشکلاتو کې راګیر وي، طبیعت یې خراب وي. خو چې کور ته راشي او خپله میرمن وویني نو هغه ورته خوشحاله شي او تسلي ورکوي. د دې خاوند د خپلې میرمنې سره په 2 خبرو ټول غمونه ورک شي. دا هغه جنتي ښځه ده چې په ترمذي شریف کې روایت دی چې نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې کومه ښځه له دنیا په داسې حال کې لاړه شي چې خاوند یې ترې راضي او خوشحاله وي نو هغه به جنت ته ځي. دوهم کور داسې وي چې میرمنې د خپل ځان او خاوند لپاره ترې زندان جوړ کړی وي. هغه داسې چې کله خاوند له کوره بهر وي نو د خپلو ملګرو او دوستانو سره یې ښه زړه خوشحاله وي. خو چې کور ته راشي او خپله میرمن وویني د خاوند یې نور هم زړه بد شي، ځکه چې ښځه په کور کې غم او خواشینی جوړوي، د کرکې او نفرت څخه ډکې خبرې ورته کوي، په دې سره یې زړه ځوروي او په کور کې داسې خواشینی جوړ کړي چې آخر خاوند خپل کور ته په راتللو پښیمانه شي. او ځان یې داسې جوړ کړی وي چې د میړه سره د مینې او محبت خبرې خو بیخي نه کوي، بلکې داسې وي لکه د دنیا ټول غمونه چې د دې پر سر وي. دا هغه میرمن ده چې نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایل چې د معراج په شپه یوه ښځه مې داسې ولیدل چې له ژبې زړور شوې وه. دا هغه ښځه وه چې خپل میړه یې ځورولو. دریم کور داسې وي چې میرمن خپل کور خرابوي او په آخرت کې هم په عذاب اخته وي. هغه داسې چې نعوذ بالله په معمولي جنجال او بې له ضرورته د میړه څخه طلاق وغواړي. دا هغه ښځه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هره ښځه چې د خپل میړه څخه د طلاق غوښتنه وکړي بې له ضرورته چې هیڅ پیښه هم نه وي، پر دې ښځې د جنت بوی حرام دی. کتاب ابو داود شریف او ترمذي شریف. ګرانو مسلمانانو ورونو، دغسې کورونه د خاوندانو لخوا هم پر 3 قسمه جوړیږي. اول کور داسې وي چې بلا تشبیه خاوند خپلې میرمنې ته ترې جنت جوړ کړی وي او ژوند یې د خوشحالیو څخه ډک وي. هغه داسې چې میړه دا فکر کوي چې دې ښځې خپل مور و پلار زما لپاره پرېښي، بې له ما نور په دې کور کې بل څوک نه لري. خو که زه په کور کې خوشحالي جوړه کړم دا به هم را سره خوشحاله وي، او که خواشینی جوړ کړم دا به هم را سره خواشینی وي. په کور کې بې مطلبه غم او خواشینی نه جوړوي او نه هم د خپلې میرمنې په مخ کې د پردو زنانو صفتونه کوي، ځکه چې په دې سره هغه زړه خوري او ځان ورته کم سیاله ښکاري. او نه یې هم خپله میرمن په ډیرو وهلو، پیغورونو او ترټلو عادت کړی وي. هغه پوهیږي چې میرمن په پیغورونو او ترټنې سره نه اصلاح کیږي، بلکې د میرمن زړه په دې ګټل کیږي چې په هر کار کې د هغې ستاینه وشي. او بل دا چې د دې خاوند چې مخامخ د میرمنې سره هر څومره جنجال جوړ شي خو چې له کوره ووځي بیا یې هیر کړي. دا هغه خاوند دی چې د خپلې میرمنې سره به ټول ژوند د خوشحالیو څخه ډک او بې له جنجاله تیریږي. دوهم کور داسې وي چې خاوند د خپلې میرمنې لپاره ترې زندان جوړ کړی وي. هغه داسې چې په کور کې ښایسته لکه حوره مسلمانه حیاناکه ښځه ناسته وي او د ځان له کور څخه په کلونو او میاشتو ورک کړی وي، په نورو بازاري نجونو پسې ګرځي.
او یا خو د بل په واده کړو ښځو پسې وي نعوذ بالله غلط تعلقات ورسره ساتي او یا خو له دې امله میرمن ورڅخه پاتې وي چې د هلکانو شوق کوي د خپلې میرمنې سره یې بیخي مینه ختموي او په دې حرامه لار خپله جنسي تنده ماتوي دا هغه خاوند دی چې الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا یعنی مه نږدې کیږئ زنا ته چې دا بې حیایي ده او بده لاره ده خو دا سړی د الله جل جلاله د دې امر څخه سرغړونه کوي او دا چې د بل په واده کړو ښځو پسې وي نو په دې اړه امام ذهبي رحمه الله په کتاب الکبایر کې لیکي څوک چې د واده شوي ښځې سره زنا وکړي د دې امت نیم عذاب به په دې زناکاره سړي او ښځې وي او دا چې خپله میرمن ورڅخه پاتې وي او د هلکانو په شوق کې ورک وي یعنی بچهبازي کوي نو د دې په اړه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي لوطي انسان چې مړ شي نو قبر کې به د ده شکل د خنزیر وي د خنزیر سره به یې مشابهت ځکه وي چې په تمامو حیواناتو کې دا عمل نشته بغیر د خنزیر نه نو د دې انسان د خنزیر عمل خوښ نو په قبر کې به ترې خنزیر جوړ شي کتاب اسلامي غیر فطري عمل صفحه نمبر 40 کله چې میړه داسې ظلمونه شروع کړي نو بیا د داسې سړي میرمن په ځوانۍ کې د ډیرو فکرونو او خواشنۍ له لاسه سمه بوډۍ ښکاري دریم قسم هغه میړه دی چې خپلې میرمنې ته تر خپل مور و پلار ډیر قدر و احترام ورکوي او مور و پلار د ښځې پر سر خفه کوي دا سړی هم خپل ځان هزارې کوي او هم د مور و پلار ښېراوې ټولوي ښځه باید د میړه لخوا ونازول شي مینه ورسره وکړي او د ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي خو داسې نه چې مور و پلار د دې پر سر خفه کړي ګرانو دوستانو د یو ښه کامیاب او خوشحاله کور جوړولو لپاره مهمه دا ده چې په وړو وړو خبرو خپل ګډ ژوند خراب نشي میړه باید په هره خبره کې د ښکنځلو او سپکو خبرو او پیغورونو څخه لاس واخلي ځکه اکثره وخت جنجال له همدې خبرو جوړیږي او کله چې خپل منځي اختلافات او جنجال راشي باید دواړه میرمن او خاوند د صبر څخه کار واخلي او خپل په کورني شخړو څوک پردی هم خبر نه کړي ځکه الله جل جلاله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن هغوی ستاسې جامه او تاسې ته هغوی جامه یاست او که یو بد خوی ولري هغه بل صبر وکړي نو په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د خپلې میرمنې په بد خوی باندې صبر وکړي الله تعالی هغه ته د ایوب علیه السلام د هغه صبر برابر اجر او ثواب ورکوي چې پر هغه کوم تکلیفونه راغلي وو او صبر یې ورباندې کړی وو او کومه ښځه چې د خپل میړه په بد خوی باندې صبر وکړي الله تعالی هغې ښځې ته د فرعون د ښځې د حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها د صبر برابر اجر او ثواب ورکوي د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي